ها او د اکټیویټي لیاوټ کوم ځای کې دی اکټیویټي انډرسکور مین دا لیاوټ دی ټیک شو خبره کنه دا تاسو دې ځنه میکسیمایز کولای هم شي مینیمایز کولای هم شي او دې ځکه دا اپ چونګه لانچ کړو دې ځکه موږ ته آوټپوټ ښکاري پر موږ دا هم ډیسکس کړو چې دا کلرز د کم ځنه چینج کیږي خیر دا بیا په فیوچر کې هم وایو نن موږ دا ډیسکس کوو چې دا کومه ایریا ده دا وایټ او په دې کې زه مختلف ویجټس چې کوم دي هغه اډ کولای شم ویجټس نه مراد بٹن دا ریډیو بٹن دی چیک باکس دی لیبل دی ایټسټرا ایټسټرا چې کوم تاسو په جاوا کې هم شته نو دلته کې دوه خبرې دي خبرې څه دي موږ لے آؤٹ ڈسکس کو گنا ٹھیک ده لے آؤٹ نو لے آؤٹ کې موږ سره دوه مین شیزونه دي یو ته وی ویو ویو مینس چې کوم دا زونګه دا ویجټس دي بٹن هم یو ویو دا ایډیټ ټیکسټ هم یو ویو دا ریډیو بٹن هم ویو دا ایمیج ویو پکې راځي مختلف شیزونه دي پکې ویب ویو پکې راځي ویډیو ویو پکې راځي کته ویډیو پلی کول وړ دا لپاره هم تیار کنټرول دی کته یو ویب سټ ډسپلی کې په خپل اپ کې داګه لپاره ویب ویو یوز کیږي ایمیج ویو کې ته ایمیج پلیس کولای شي نو دا ټول ویوز دي صحیح ده او بل موږ سره چې دی نو هغه ته وی ویو ګروپ ویو ګروپ کار کوي د څه کار کوي کنټینر کار کوي چې څنګه تاسو سره په جاوا کې جے فریم وی یس سر جے فریم هغه مکمل دغی کنه پای کې دنه به موږ بٹن اډ کو هر څه اډ کو نو ویو ګروپ کې څه وی په ویو ګروپ کې بیسیکلی دنه نور ویوز وی دا ویو ګروپ څه کار کوي دا را کنټینر کار کوي کنټرول ایکس دا زبر لیکما صحیح ده او ویوز چې کوم نه خو تاسو ته مو چې هغه د عام ویجټس دي اوس په ویو ګروپ کې موږ سره کوم ویو ګروپس دي لینیر لے آؤٹ थे रिलेटिव लेआउट थे कंस्ट्रेंट लेआउट थे ग्रिड लेआउट थे फ्रेम लेआउट थे नورم ډیر دي صحیح ده خو دې کې چې کوم د ټول نه موږ د آسان نه سٹارټ اخلو ایزیست چې کوم دی دیٹ از لینیر لیاؤٹ نن موږ دا لینیر لیاؤٹ ډسکس کو صحیح ده او پلس موږ به टेक्स्ट व्यू डिस्कस को टेक्स्ट व्यू या का टेक्स्ट व्यू नो डिस्कस को नो बटन पर डिस्कस को ज़रा टेक्स्ट व्यू भी आप मज़ा डिस्कस को खैर दे अच्छा द XML ची कम फाइल स्ट्रक्चर भी ना XML नागा ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी खबर वाने पूरी यस सर देखिए द टोल ना पहले शे रूट राजी रूट او د روټ نه بیا خبره ده کی صحیح ده نو تاسو داسې کنسیډر کړئ چې دا ایگزامپل داسې الټا ونه ده روټ ورته بر یو داسې به خط بیا نور چایلډ یا برانچز به وي روټ همیشه یو وي په ایگزامپل فایل کې سنگل روټ وي روټس دوه نشي کېدای لکه ګوره په دې په اسانه پویوما دا فولډر دی کنه لیټس سے دا زموږ روټ دی اوس په دې کې دنه سدي په دې کې دنه فردر درې فولډر دي نو دا ردی چایلډ شو بیا په دې فولډر کې نور سب فولډرز کې دي شي په خبر باندې ورسېدي نو روټ چې کوم دی روټ یو وی لکه دیس از د روټ او په روټ کې دنه بیا نور سب دغه دي صحیح ده نو چې کوم زوم د لینیر لیاؤټ ته دا به زوم روټ وی او باقی هر څه په دې کې دنه وی خبر کلیئر کی لیٹ سے ډینز دی ٹھیک ده ډینز ایز ا هول یو روټ ته او په دې کې دنه بیا نور افیسز دي دغه دي فلورز دی په فلور کې بیا رومز دي ٹھیک ده نو زوم د لینیر لیاؤٹ بس کار کوي دا د روټ کار کوي روټ ټیګ او باقی هر څه وسی په دې کې دنه وي په خبره باندې پوهیږئ او د بټن به هم خپل ټیګ وي نو زه راځم دلته او د دې چې کوم دا ټیکسټ ته زه دې ته راځم ټیک ده نو ګوره دې نه خدا زیریږي چې دا څه شی دی دا د XML فایل دی
او انډراید ډاټ سپورټ ډاټ دا کنسټرنټ لیاوټ دی خدا کمپلیکس دی نو دا فی الحال نه ډیسکس کو بلکې زه به څه ډیسکس کوم لینیر لیاوټ دنه دا ټیکسټ ویو هم زه ختموم او دا د کلوزینګ ټیګ دی صحیح ده دا زموږ روټ شو دا څه شی دی لینیر لیاوټ اوس دا روټ دی کنه که زه دې ځکه بل څه واخلم لکه لیټ سې یو بل لینیر لیاوټ اخلم نو دې دلته ایرر ورکړي دې څه وایي ملټیپل روټ ټیګز او ملټیپل روټ ټیګز نشي کېدی اوس که تاسو اخلئ نو په دې لینیر لیاوټ کې دا چې دا دې په دې کې دننه به اخلئ دې ځکه به اخلئ په خبره باندې ورسېدي نو روټ به همیشه یو وي هغه بیا هر څه کېدی شي هغه ته که لینیر نه اخلې ریلیټیو لیاوټ والا صحیح ده یا فریم لیاوټ واخله any layout کېدی شي any view group کېدی شي دا ټول څه شیزونه دي view groups دي صحیح ده linear layout یا relative layout یا دا ټیک ده بیا به کومه scroll view هم ډیسکس کوو scroll view کله یوز کوو مونږه لکه لیټ سه دا زموږ اپلیکیشن دی په دې کې شیزونه ډیر دي نو په دې کې بیا سکرولینګ پکار دی کنه چې بر موږ زو دا لپاره به موږ سکرول ویو واخلو او بیا مخکې ډیسکس کوو خو حاضر سات زموږ څه کار دی لینیر لیاوټ سره کار دی اچھا دا اوس د اټریبیوټس دي صحیح ده ورث هایټ او کانټیکسټ او XMLNS XML namespace دا څه کار کوي دا فلل یو هفته نه ډیسکس کو په دې کې په فلل تاسو باندې پوهیږئ صحیح ده دا چې کوم دوه خبرې دي دا دا namespace دا فلل پرېږدي او سیمه چې کوم دا ټولز دي دا فلل پرېږدي کوم چې اوس هم سره امپورټنت اټریبیوټس دي هغه ډیسکس کو ټیک ده دا به ډیسکس کو خو اوس نه دیر پر د XML لک ډیپ انډرستانډینګ ضرورت دی هغه بیا فلل به تاسو ګډوډ شي فل حل نه بیا په مزه تاسو دا په نیم سپیس باندې هم پوهیږم دلته معنی خبره پاتې شو کوم سره ویو ګروپ ته یا موږ سره ویو دی نو د دې پراپرټیز به ټیک ده لکه لیټ سه بټن ده نو د بټنې ورث پکار دی د بټنې هایټ پکار دی او بټنې باندې ولیکل سره زی ټیکسټ پکار دی ټیک ده یو بل شی وی آی ډی دا چې کوم سلور دغه دی ورث او هایټ دا خو به د ویو ګروپ بم وی او د عام ویو به هم وی ورث او هایټ دا منډیټری دی صحیح ده دنه بغیر ته دغه نشاګسته لکه لیټ سه دا لینیر لیاوټ ته په دې کې دنه یو بټن والما نو ګوره دا ورته هایډو سره په خپل رالو خیال هم دی ورته کدا زه دینه اخوا کوم دی مال ایرر راکې چې layout height attribute should be defined or layout width attribute should be defined should be मतलब must be defined in other words no width or height چې کوم دي چې څنګه دلته ګوره layout width او layout height دغه دی کنه کدا زه دې نه اخوا کوم نو دیوم بیا دغه کوي دیوم بیا ګیله کوي اور هایټ هم نشته او ورث هم نشته ټیک ده کنټرول زد نو ورث او هایټ باندې پوه شوي دین علاوه ټیکسټ ته نو ټیکسټ او ضروري چې د لینیر لیاوټ خو ټیکسټ نشته کنه اخو کنټینر دی داګه تر ټیکسټ ضرورت نشته خو بټن باندې و ټیکسټ وی دا څه د لپاره بیا آپشنل دی څه د لپاره بیا کمپلسری دی ټیک ده اوس د دې څه مطلب دی میچ پیرنٹ او میچ پیرنٹ دا چې کوم دا وایټ ایریا ده دا زموږ لینیر لیاوټ دی نو د لپاره پیرنٹ څوک دی د موبایل سکرین پیرنٹ دی په خبره باندې ورسېدی وري هم سره خو لینیر لیاوټ دی کنه خو د لینیر لیاوټ لپاره پیرنٹ څوک دی د موبایل سکرین دی که زه په دلته کې بټن والم
لیټ سے دلته کې ز بٹن ولم نه دی بٹن د پاره پیرنټ سوق وي لینیر لیاوټ وي ټیک ده لکه دا کمره په ډینز کې ده او زه په دې کمره کې نو لیټ سے زما چې کوم پیرنټ کنټینر دی زما هغه څه شی دی هغه د روم دی او د روم پیرنټ کنټینر ډینز دی نو ډینز لیټ سے دا زموږ د موبایل سکرین شو صحیح ده په میچ پیرنټ باندې پوه شوي ها د لینیر لیاوټ یو بل پراپرټي چې کومه ده دیٹ از اورینټیشن څه شی ده اورینټیشن او دا یا ورټیکل کې دی شی او یا هوریزونټل کې دی شي ټیک ده لکه دا شیزونه پلیس کی په قطار کې هغه قطار یا خو ورټیکل وی ټاپ ټو باټم یا به هوریزونټل وی لیفت ټو رائټ دغه نور څه دغه نشته که تاسو جاوا کې دغه ویلی فلو لیاوټ یس سر صحیح ده هغه سره ځا مل تجربه یا په پایتون کې به هم سره ورټیکل لیاوټ ته او هوریزونټل لیاوټ ته په بیل شي دي نو دې کې څه سولې کوم یا فلال نه لیکم ټیک ده زره ما ډیزاین ته او دا ما سره ویجوال سیدا بٹن ما دی غوګ نو نیو دې ځکه دا ما پلیس کا ټیک ده نو که تاسو وګورئ درې بټنې کوډ په خپل جنریټ شوی وي د بټنې آی ډی رااله ورت رالو هایټ رالو ویټ فلحال پری دی او ټیکسټ رالو صحیح ده د بټنې ورت څومره دی خدل د کې چې تاسو سلیکټ کړئ نو د هغه شیز پراپرټیز برازي اوس ما څه سلیکټ کړی دی لینیر لیاوټ او دا ډاکومنٹ سټرکچر به تاسو د دې ځای ښکاري هغه ټری لایک سټرکچر دا کوم سره لینیر لیاوټ ته او لینیر لیاوټ کې څه شی دی بٹن دی خیال نه دا کنټینر دی دا به بیا فردر دغه دی کدا لینیر لیاوټ زه سلیکټ کوم دلته کې کوم دا پراپرټیز راځي دا سره راځي دا د لینیر لیاوټ راځي نو هغه میچ پیرنټ او آی ډی نشته او کله چې زه بٹن سلیکټ کما نو دا پراپرټیز اوس د بٹن دی دا زه د نه چینج کولای شم لکه دا ټیکسټ په دې کې څه لیکل دی بٹن کنه د دې په دې زولي کما کلیک نو دلته کې سره لګ کلیک می او په ټیکسټ کې دا اتوماتیکلی چینج کیږي ته دې ځنه هم چینج کولای شي او دې ځنه هم چینج کولای شي صحیح ده نو په ټیکسټ باندې پوه شوي ټیکسټ چې کوم دا هغه د پاسه کم لیکل راځي دیٹ از ټیکسټ نو دا بٹن هم کې دی شو دا د ریډیو بٹن چیک باکس هر څه د پاره کې دی سره لیکل راځي لے آؤٹ ورت څومره دی ریپ کنټینټ د ریپ کنټینټ مطلب دا دی چې په دې کې څه لیکل شوی دی د دې ورت دوم دومري لکه کدا لیکل زیات وي نو دا بٹن په خپل غټیږي به خیال مو کو یس ټیک شو نو د ریپ کنټینټ مطلب دا دی چې کم هغه ویجټ ته پای کې څومره ټیکسټ ته بزاغه ورت عمره هغه کا وایډ کا او بل پراپرټي دا میچ پیرنټ نو د بټن لپاره پیرنټ څوک دی لینیر لیاوټ نو کدا زه کلیک کم نو چې څومره دا پیرنټ ته عمره څه شو دا بټن شو یس په میچ پیرنټ باندې پوه شوي یس چې دا ویجټ کم پیرنټ ته دا عمره ورت واخله صحیح ده او هایټ سره درې بټنې ریپ کنټینټ او قدام زه میچ پیرنټ کوم نو سبا کیږي دا مکمل زه چې کوم نه دادی بټن نیو دا اوس ټول بټن دا کدا اپ ته لانچ کې نو موږ سره کم لیاوټ ته لینیر لیاوټ ته او په هغه لینیر لیاوټ کې یو بټن دا او هغه میچ پیرنټ دی ورته میچ پیرنټ دی هایټ میچ پیرنټ دی نو بس ټول سکرین ستا بټن دا لیټ سے تاسو دغه جوړیږي هغه تسبیح والا اپ خلک نه جوړیږي هغه چې کاونټر وي هغه دا بس ته بټن جوړو کو باندې ټیپینګ کوال ته ایونت پرفارم کوو انکریمنٹ کوو په ویریبل کې پوه نه شوي یس سر دا مکمل بٹن دا خیال هم دی ورته پورا سکرین هغه بٹن نیو خدا ډېر ریئر کیسز کې موږ د سکو نو هایټ ورل سکو ریپ کنټینټ دا زم دا شو خدل ته ګوره دی لینیر لیاوټ سره سلی کړی دی هوریزونټل دا ورته مولز ریپ کنټینټ کوم ټیک ده او دینه به دا فزول ټیکسټ چې کوم دی دا ختم کو دا زوم بٹن شو اوس که زه بل بٹن پلیس کول وړم نو بچر ته راځي تاسو په خیال
د سید سره بخوا کې راځي left to right وزو اصل کې دا horizontal دی by default ګوري دلته کې ما اورینټیشن نه دی منشن کړی د لینیر لیاوټ چې اورینټیشن ما لیکلې دی نه مې دی لیکلې کنه نو by default څه شی دی that is horizontal که زه دلته نه دا بټن راواله ما او پلیس کما نو ګوره دا دلته رااله خیالم دی ورته او د لینیر لیاوټ ما سلیکټ کو د سې کړی دی اورینټیشن ما لینیر لیاوټ سلیکټ کړی دی او دا څه دی نه دا کوم ورټیکل کوم نو سبا کیږي هغه بټن خطر رااله او که دا څه دا کوم هوریزونټل کوم نو دا بټن بیا بر راشي صحیح ده خبره سپوږ شوي کنه اچھا اوس دا چې کوم بټن دا د دې ورڅ څه دی ریپ کنټنټ خو بیا هم دې ټول ځای کابو کړی دی دا ولی دلته کې یو بل پراپرټي د ویټ وزن د دې وزن 1 ته دا اصل کې د ټول ځای ځکه نیسی دا خیال درته لے آؤٹ ویٹ 1 دا زده زنه ډیلیټ کما په ویټ باندې لږ سات کې پوهاوم اوس کته شو ډیزاین کیو ګورین او چې څومره د بټنې ورته هغه عمر دا غم دی صحیح ده اوس که یو بل بټن پلیس کوم چرته برازي برابر راځي کنه دې سره به دې سایډ ته راشي خط دی له به د ټیکس چینج کو دا به گرین کو ټیک ده دا به ریډ کو او یو بل بټن به راوالو هغه بدلته پلیس کو او دې له به د ټیکس چینج کو دا به شي بلو بشي صحیح ده خو اگین دی بلو بټن ټول ځای کابو کړی دی ځکه چې د ویټ 1 دی ویټ څه دی 1 دی د ویټ ما ختم کو نو اوس دا ریپ کنټنټ دی خطا زده سم کولې شي چې تاسو دې ځکه کارم کوي او وسره دلته تاسو د ویو ته لاړ شي ټولز وینډو او پریویو باندې کلیک کړئ دا نو تاسو ایٹ د سیم ټایم دوه شي زونه ښکاري ٹھیک ده اوس که زه دې ځکه کار کوم نو به دې ځکه ریفلیکټ کی ور دا بټن ما سلیکټ ککنه صحیح ده دا ریډ والا نو دلته کې ریډ سلیکټډ ده خیال هم دی ورته که په دې بټن یې کلیک کوم نو دا گرین سلیکټډ ده کلیر شو خبره ښه اوس ګورئ درې بټنې دي او څنګه راغلي هوریزونټل زراله مدلته چې کوم دا لینیر لیاوټ ته دی اورینټیشن څه دی دا ز ورټیکل کما نو سو شو بټن ورټیکل راغلي کلیر شو دا خبره دا ز بیا هوریزونټل کما دا اوس هوریزونټل بس پدې کې دا دوه اورینټیشنز دي یا به هوریزونټل راځي یا به ورټیکل راځي اوس دې کې چې دا خالی ځای دی زم یار چې دا بټن دا خپل کې تقسیم کی دا خالی ځای پوه نه شوي لکه درې بټن راځي ریډ گرین بلو او دغه ځای کې هغه سپیس خالی پاتې کیږي کنه خیال هم دی ورته زم چې دا چې کوم ځای دی دا د درې وړه بټنې ایکولی برابر خپل کې تقسیم کی نو د درې وړه به ایکوال ویټ ورکو ویټ وزن چې ایکوال ویټ ورکو نو چې کوم ځای خالی دی هغه ایکولی خپل کې تقسیم کی پوه نه شوي کدا سکرین تاسو روټیټ کړئ نو ګوره دا هم دې ځای کېږي اوس زیات ځای خالی کېږي نو دا ویټ فایده داره که ته سکرین روټیټ هم کړې نو چې څومره ځای به صاحب دې قابو کې بیا ورګه وسې کو خیر دی لیټ سه زما چې دا کم ځای نه دا ریډ بټن قابو کې دا نوري بټن دا خو پوش کیو دا زیات زیات ریډ ونیسي نو تاسو سمپلی سو کوي دلته ولیکه ویټ ز کم ځای کې کوډینګ کوم ګوره بټن ریډ سره کوم کړه په دې کې دنه ویټ از ایکوال ټو 1 نو سو شو دلته اجه کم اویلیبل سپیس دی هغه د ریډ بټن قابو کو اوس کدا ز لانچ کما نو دې ته پورټریټ وي او چې موږ دا تو کو لینډسکیپ ورته وي موبایل چې کومه آی کې اټو روټیټ تاسو اف کولم شي اوس ګوره دا زه دونی وکړم کدا ز روټیټ کم نو خیال مو کو بټن په خپل وګد شو هغه مکمل چې کوم ورته د څومره د ډیوایس هغه د کور کو صحیح شو خو زم یار دا ډیر بدی ښکاری زم نه دا زه چې کوم داري د درې وړه بټن ایکولی د کینو درې وړه تاسو ویټ 111 ور کوي پوه نه شوي یار دې ځکه اوس ګوره زه کومه بټن د پاره کوم دا کومه بټن ده دا گرین ده صحیح ده ویټ
is equal to 1 Yes. او بلو پکې وړه پاتې شو نو دته به مسوکو ویټ به څومره ورکو 1 نو اوس کله اف ز لانچ کم نو چې کم دا دغه زیاده فری او دا درېونه بټن خپل کې وګوره ایکوالي ډیوایډ کړو اوس لکه خخ کاری او کته روټیټ کینو بیا هم صحیح کاری صحیح شولا Yes. او کته یاره چې په یو کې یو د ویټ د نورو مقابله کې ډبل ور کوم لګلړ سي گرین دی کنه د دې لی اوټ ویټ ز 2 کما دا بیا زیات زینی سي دا په مقابله کې Yes. چې څومره د یو دغه ویټ سیواوي وزن هغه نو باغ زیات زینی سي لکه زه کلی تزم په سوزکی کې نو چې پهلوان پکې روخي جنو به موږ تنگ شو صحیح ده خیال هم دوسه پته لګي کنه د گرین هغه دغه وزن زیات دی نو هغه خالی ځای کې زیات دی قابو کوي Yes. په دې شي زونه باندې کلیر شوی کنه Yes. ها نو د لینیر لیاوټ چې کومه امپورټنت پراپرټی ده ورت او هایټ به د هر سی وی صحیح ده Yes. ورت او هایټ کاغه ویو گروپ ته او کاغه ویجټ ته دا به د هر یو وی Yes. خو بیا سپیسیفیک پراپرټی چې هغه صرف هغه ویجټ د پاره هغه لیاوټ د پاره لکه اورینټیشن چې کوم دی نو دا صرف او صرف د لینیر لیاوټ دی او به موږ سره یو مخ کې ورازي ریډیو گروپ دا به موږ دا کو خو بټن اوس اورینټیشن نشته صحیح ده کنه دا پراپرټی صرف د لینیر لیاوټ ده خالی سپیس به تیو باسو په دې باندې پوه شوي Yes. ها د کې بل کمال وګورئ کدا ز ورټیکل کما نو د اوس ورټیکلی زې کابو کوي Yes. زګه چې ورټ 1 دی کنه Yes. 1 دی 2 دی او 1 دی نو چې څومره سپیس ته هغه د کابو خدای کې اوس د سره ساید بای ساید بل شنه شي پلیس کوله په ورټیکل کې په یو رو کې به یو ویجټ راځي Yes. او په هوریزونټل کې بس کیږي بس دې کې استخکته سن شي پلیس کوله دا خبره به زه خیر کلیر بشي په مزه صحیح شو کنه Yes. خطا زو د سم کولې شي چې د خپل مرزه مطابق ورت او هایټ ورلور کوي چې دومره پکسلز دی وی یا دومره ډي پی دی وی Yes, sir. صحیح ده لکه اوس په خونګه دا وی کنه چې ریپ کنټینټ یا میچ پیرنٹ Yes. نو ریپ کنټینټ مینس چې پایګه سمره لیکل شوی دی او میچ پیرنٹ مینس چې هغه پیرنٹ سره میچ شي دا ویټ زره ټول نو باسمه ټیک شو نو اوس پکې خالی ځای پاتې شو Yes. ټیک ده زما چې کومه دا ریډ بٹن ده دا د څه شي د دې چې کوم ورت ته لټ سي هغه دي شي 100 ډي پی صحیح ده او هایټ چې ده نو دا د څه شي 100 ډي پی صحیح ده او ورت او هایټ برابر شنو هغه د سکوير شیپ کې ښکاری Yes. ټیک ده سیملرلی کړه دیم ز سیوا کما لټ څه د ما 150 ورکو ورت او هایټ چې دا و ما 150 ورکو نو دا استاد خو خدا چې سمره ولته تاسو ورکوي ښکاری ده Yes, sir. ها ډي پی څه شی دی density independent pixels dp density independent pixels چاته کې چې دغه راشي ډیسټنس راشي ورت راشي هایټ راشي نو هغه په ډي پی کې دا کو دا په انډراید کې بلټ ان دا یونټ ته صحیح ده کوئی نه شوي یار density independent pixels dp او چرته کې چې د فونټ سایز خبره راشي یا د ټیکسټ سایز خبره راشي نو هغه لپاره اس پی یوز کیږي scale independent pixels ټیک شو خبره نو ډي پی ورت هایټ لپاره به موږ همیشه ډي پی یوز کوو او چاته چې د ټیکسټ سایز وي لکه لټ سه دا سره دا بټن دا گرین زین چې بده کې د لیکل هم غټ شي صحیح ده نو دلته کې به موږ لیکو ټیکسټ سایز او لټ دا ما کو 30 اس پی
صحیح شو نو اس پی چې کم دی کزه ډی پی مولي کوم نو پروانه کوي خدا ریکمندډ نه دغه لپاره سایز د لپاره څه دی اس پی دی صرف 30 بنا اخلي اته د ایرر درکې ښکاری درته yes sir دا ایرر دی او دا ایرر تعالی ولې درکې دا اصل کې ټول کمال په دې کې دی په دې کې د لپاره د رولز ډیفاین دي yes sir ٹھیک ده yes لکه ویټ وختي ما څه لیکل 1 هغه انټیجر دی yes sir او چې کله زه دلته کې ټیکست سایز ورکوم نو سره به زه اس پی خامخا اس پی یا ډی بی به خامخا منشن کوم دا رولز دي او دا رولز چاته ډیفاین دي دا مخکې نه ډیفاین دي په دې نیم سپیسز کې yes sir سو ایډیا کلیر شو کنه yes sir نو دا خیر ونه بیا هم خبرې کو اوس لکه چې کوم ټیکست دی دا به همیشه سټرینګ وي ٹھیک ده یا ورت دی نو یو منټ بٹن کلر ټیکست کلر یا بیک گراوند به ولوزه صحیح ده نو بیک گراوند کې زوز دا لیکل شم ریډ دا به پیجنی نه پیجنی کنه صحیح ده yes نو دې کې بس هیکساډیسیمل کوډ ورکوم هاش ریډ گرین بلو اوس یو پیجندو yes نو دا مخکې نه ډیفاین دي چې لکه ته به کم قسم ویلی واخلي yes sir کم اټریبیوټ به کم ټایپ ویلی واخلي یا دغه به بیا راځي دغه ټرو فالس به راځي لکه لیټس سي انیبلډ نو ګوره دې کې ټرو یا فالس ته به دې کې اوس بل څه نشي لیکلی په خبره باندې ورسېدې yes sir دا رولز مخکې نه ډیفاینډ دي او دا انډراید چې چا دا دغه ډیفاین کړی دا ایکزامل دغه د لپاره انډراید لپاره ایکزامل د څه لګمې دي چې دغه د خپل مرزي مطابق جوړول شي ایکسټنسیبل ورته ځکه چې موږ خپل ټیګز اچو yes sir لکه دا چې کوم بټن ټیګ دا مخکې نه په ایکزامل کې نشته دا په انډراید والا دا کړ یا چې کوم دا لینیر لیاوټ ته دا به کې د انډراید والا دا کړی دی yes sir نو دغه لپاره د رولز هم دي چې په خپل لیکلي چې لکه لینیر لیاوټ چې کوم دی نو دغه اورینټیشن به یا صرف ورټیکل وي یا هوریزونټل وي yes sir صحیح ده لکه دې کې ته بیا ټاپ نشي لګلې دا نشته دې لپاره صحیح کلیر شو خبره yes sir نو دا هوریزونټل یا ورټیکل او انیبلډ فالس انیبلډ مینز کته په دې کلیک کین او هغه کلیک نه ایکسپټ yes sir دا خیره پراپرټیز به په مزه راځي ډېر زیاتې پراپرټیز دي صحیح ده نو سم ډیسکس کول ډی پی او اس پی ډی پی څه د لپاره یوز کی ډیسټنس د لپاره چې دا چې فاصله راشي yes sir ٹھیک ده ورت شو هایټ شو او شاته چې دا ټیکست سایز خبر راشي نو به اس پی یوز کو ها multiple linear layouts او هغه ته نزوله ته نسټینګ کولای شي نسټینګ مینز په یو لیاوټ کې بل لیاوټ په بل کې بل لیاوټ yes yes هغه ته فعال نزو صحیح دا هغه لک ټایم اخلي ها د دې بټن بیک گراوند به کوم ځای نه چینج کو د ایسی لیکلي دي بیک گراوند نو په بیک گراوند کې تاسو ایمیج هم اغستې شي او په بیک گراوند کې تاسو دغه اغستې شي کلر هم اغستې شي کدا زه کلیک کما نو دا ما دوی چې لکه د آی سی لانچر لیټ سه په کې ایمیج پلیس کوم اوکې نو دا په بټن کې هغه ایمیج راځي yes sir صحیح ده نو بیک گراوند کې تاسو ایمیج هم پلیس کولای شي او په بیک گراوند کې تاسو کلر هم دا کولای شي لکه دا چې گرین کلر ورکو دا یو لیټ سه صحیح شو نه yes نو دا د بټن بیک گراوند شو او که زه د لینیر لیاوټ له بیک گراوند ورکوم هغه هم زه ورکولای شم دا هغه کامن پراپرټیز چې په دې تاسو کلیک کړئ نو سوي view all attributes نو ټول attributes برای شي صحیح ده اوس کته وای چې چرته ورپسې ګرځم نو سمپلی دې ځکه کیو لیکه بیک گراوند صحیح ده نو دا دی رالو خیر هم دی ورته yes sir بیک گراوند کې کلر والا او کلر کې لټ سره جینکو کلر ورکو دا بیک گراوند شو
خدا بیک ګراوند د څه د لینیر لی آوټ Yes, sir. ضروری بګای چې په دې ځنه هغه سپیسیفیک کنټرول دا کې سلیکټ کې وو دا پراپرټیز به چینج کې اوس کدا ریډ زوالما نو دا پراپرټیز اوس د ریډ د پاره دي صحیح ده Yes, sir. او کلر تراشه او لیټ سه دا کلر والا صحیح شو او دا بلو دی نو بلو سلیکټ شو کنه Yes, sir. دې بیک ګراوند چې دی نو هغه بلو والا زبرست دا بولو نو بیک ګراوند باندې پوي شوي Yes, sir. بیک ګراوند کې تاسو کلر هم دا کولای شو مکمل ایمیج پکې هم دا کولای شي خو ایمیج سره لونګ لوب نه کوم ټیکسټ کلر هم تاسو چینج کولای شي دا گرین بلیک راځي کنه Yes, Yes, sir. sir. نو ټیکسټ چرته ښکاري ټیکسټ کلر Yes, sir. کم دی ماته نه ښکاري Text color, green text. نه دا خو ټیکسټ دا لیکل چې کم دی Yes, sir. زه د لیکلو دا کلر چینج کوم دا گرین جی آر ډبل ای ان جی لیکل Text دې color, کې text color. موږ چې کوم کلر چینج وکړو کنه سر جی او پکچر دوه موږ راوستي شو بیک ګراوند کې کلر موږ چینج راوستې شو نه یو بګه ایمیج وی او یو بګه کلر وی at the same time بګه دوه نشي کېدای ظاهر هو یو د تصویر ښکاري یو د بیک ګراوند کلر ښکاري Sir, صحیح ده. background tint چې کوم دی سر دا دا راغی دغه دی اکثر هغه ډیم شان دي نشي ترانسپیرنسي د سره راځي دا چې د مام نه دی پلی کړی به وګورو بیک ګراوند سر جی دوه پکې نه راځي بیک ګراوند ایمیج او بیک ګراوند کلر صبر کو ګورو کنه نو اوس د ټنټ واغستو هغه بیک ګراوند کلر چې دا ته غیب شو صبر کو چک به کو زدا به وګورو صحیح ده دا اصل کې دا پراپرټي ماجر نه دی اپلای کړی نو سبا تاسو اوس ضروري رښتیا وایي دا به سرچ کو ټیک ده مونږ راڅه خبره کوله ټیکسټ کلر خبره هم کوله کنه چینج شو دا ټیکسټ کلر Yes, sir. دا هم کلیر شو دا خبره Yes, sir. ها بل پدې کې مارجن دی او پیډینګ دی څه شي زونه دي مارجن او پیډینګ هغه ډیسکس کو هغه تاسو HTML کې هغه ټیبل سره هغه اټریبیوټس راځي خاصه د کوم چې دا هر څه واپس ډیفالت راولي ریپ کنټینټ او ریپ کنټینټ صحیح ده کلر دی ویزا دا هم ریپ کنټینټ او دا هم ریپ کنټینټ صحیح شو Yes, sir. نو زوم سره دا درې بټنې دي او دا بالکل چې کوم دا ټاپ ټول بار دې سره ټچ دي زه ما یار چې دا د برنه لګه فاصله والی Yes, sir. لګ معمولی خطر راشي صحیح ده نو فاصله خو تاسو چې په ډي پی کې بالو کنه Yes, sir. نو زه لپاره پراپرټي یوز کیږي مارجن لټ څه دلته کې زرا لما بلکې د سکو چوم په ټیکسټ کې وته راکو دا بټن دا ریډ صحیح ده او زم چې دا یې سو کې د برنه د فاصله واخلي نو تاسو دلته راشي او اولی کوي مارجن او مارجن د کم ځای نه Top. ټاپ نه څومره والا لیټ سه 10 ډي پی واخل نو خیال مو کو اگر ریډ بټن ښکته راځي کنه Yes. Yes. او گرین او بلو په خپل ځای باندې دي اوس کوته ځای ما یار چې د لیفت سایډ نم 10 ډي پی والا نو سبا کې Well, margin from the left
10 dp نو د ګس لاس نم 10 dp Yes, واغسته sir. او که زه ورته وایم یار چې د رایټ نم 10 dp واخله نو مارجن فرام د رایټ 10 dp نو هغه ګرین بټن ته خو لری شو 10 dp دا شان تر باټم نه ماغسته شي مارجن فرام باټم لیټس سے 10 dp خو چونګه خطه سشتنه دا غي پته نه لګي Yes. که خطه سونه به پته لګي دا ٹھیک ده دا باقي کې دوه بټن چې کوم دي دا سایز په خپل منځ کې مینج کوي کنه دا سکرین نه بس دا به بیا ته ډیزاین کې دا غي مطابق اذروایز که بهر شو بیا به نخ کاری دلته صحیح ده یو تجربه به وکړو کنه صبر وکړي دلته کې به یو سو بټن نور ان پلیس کو دا ستا بټن راځي نو دې لپاره به موږ سکرول ویو واخلو ساخلو Scroll view. سکرول ویو نو هغه بیا ته سکرولینګ کولای شي پوه شئ کنه اوس کدا زه ورټیکل کم نو لږ گزاره به وکړي او په انډراید ډیولپمنٹ کې دام یو دغه دی ټیک ده دا بټن یې سره علي نو که بیا په دې کې ډېری ویني بیا به کوم سکرول ویو پلیس کوی کې بیا سکرولینګ کی صحیح ده ها اوس وګوره دې بټن ته خیال دی یس distance from the left څومره دی 10 dp top 10 dp right 10 dp او bottom 10 dp سر دا بټن چې کوم دا سایز او ویټ تا کمیږي د دې کسي حسابي سر د د دې کمی دا ریډ بټن چې کوم دا موږ چې دا سایز خو یې ماغه دی په سایز باندې څه اثر نه پروزي صرف هغه فاصله دا غي دغه شي کمیږي زیاتې یس د دې سایز لکه لټ سي سایز ولته په خپل منشن کې نو منشن کا 150 dp نو سایز به ماغي خو دې سره چې کوم ګیر چاپیره شي نه دا غي فاصله به بس دا کیږي او یو چې کوم پراپرټي د ترازو پیډینګ هغه کې د سایز هم بیا وټیږي یس خکل چې دا سلور وانی کنه لکه ټاپ وی لیفت وی ټاپ وی رائټ وی او باټم وی نو که تاسو به دا سلور نه لیکي نو دې په دې صرف پیډینګ ولیکي سو لیکي صرف پیډینګ دا کنه اپلای شي کنه سوري پیډینګ خو سرجی ته سوري مارجن مای میسټیک سر یس دې کې چې کوم دا گرین او بلو دی دې منځ کې هغه مارجن نشته پیله به ډیفالت راځي او دا دی بیک گراوند کلر سره دا مسله راځي بیک گراوند کلر چې ورکه نو هغه لګ داغه دغه نه بهر تر وځي باونډري نه صحیح ده ګوري وختي ما سې کړیو لیفت ټاپ رائټ او باټم ټول د 10 10 10 ور کړیو کنه نو ته یاره سلور بس یوز کې خو بس د دې صرف د مارجن مطلب ما سلور ونه سیډونه دي او دا کې ما 10 ډي پی ولې پوه نه شوي یا خو هغه یا خو هغه سلور سټیټمنټس ولیکي Yeah, yo. دا او یا یو ولیکي نو کوم یو بهتر دی دا یو ټیک ده خدای تاسو دې زنم کولې شي لکه دا بټن ده دا لیاوټ مارجن Yes. خلم دی باټم لیفت او آل Yes. نو دا آل دی بیسیکلی یس هغه وخت چې ما جست مارجن لیکل لکه دام ته خواګه دام خواګه او دام خواګه صحیح ده نو بټن واپس ما ګټ ته لاړه نو ته ولې دې کې ولیکه چې 10 ډي پی نو دا به سلور ماډو سیډونو ته کار کوي Yes, sir. کلیر شو خبره یس نو مارجن څه کوي سراوندینګ سره دغالي یس سر فاصله دي سراوندینګ سره ها دای سې لیکلې ده Padding. padding within the widget view Yes, sir. within margin surrounding سره غیر چا پیرا سره او padding within لګلټ څه دا ریټ دی کنه یس زم چې دا د ریبټنی دنه فاصله دي سی واشي د ټاپ نه let's say 20 dp ساسر په پریوتو Yes, sir. دا فاصله within بټن کې دنه زیاته شو یس او دا شان کې زه د باټم نه والم
نو خامخا دا بټن په سایز هم فرق پروت دی. یس سر اوس کلیر شو خبره. یس سر نو پیډینګ څه کیږي ود ان د ویجټ کیږي ود ان د ویجټ یس سر او مارجن سراوندینګ سره کیږي. خو بل خبره دا چې کوم دا پینک ایریا دا څه شی دا پینک دا لینیر لیاوټ دی کنه. نو که زه دې لا پیډینګ ورکوم نو د کې دنه چې کوم شي یا بدن نه راشي Yes. دا څه سلیکټ دی اوس دا لینیر لیاوټ دی کنه. او پیډینګ کې دلته ولیکل لیټس سه 16 ډي پی Yes. نو ټولې بټنې دنه شوي ځکه چې موږ کنټینر لا پیډینګ ورکو Yes. نو ود ان د کنټینر هغه چې څومره هر څه چې دی هغه دغه شو 16 ډي پی هغه د هر سایډ نه فاصله واغسته. ګورې دا خو چون کې اوس دغه دی کنه لکه لیټس سه دا گرین ز میچ پیرنٹ کما دا گرین دی او ورت ولې څه کما میچ پیرنٹ نو دا گرین ګوره بالکل هغه ته نه راسي. Yes, sir. دا ولي The padding. 16 dp padding there left na right na top na bottom یس within the vision سر جی یو اینڈ یو سٹارٹ end او start come the end اصل کې دا start هم ستاد هغه دی left دی او end top star top دی او به ګوت شي خیر دی. دا پیډینګ د څه شي سلیکټ دی لیټس دا بټن ما سلیکټ ک صحیح ده او دې د پیډینګ ورکم د start نه 20 dB نو دا ټول د پر ول چینج شو. دا څه شي سلیکټ دی دا بټن دا یو منټ اصل کې هغه ټولې بټنې سلیکټ کیږي وسره padding start Down left to right is او ما left to right دی کنه او بل کوم یو دا دې کې فاصله زیاته شو صحیح ده. Yes. تقریبا ما left to right سره دا میچ کړی. دا موږ بیا ریلیټیو لیاوټ کې ډیسکس کوو سیده ریلیټیو لیاوټ کې خدا اوسه پورې ماشه نه دی یوز کړی دا اینډ او سٹارټ والا همیشه لیفت رائټ ټاپ یا باټم یوز کوو. یس مې بیا دې چې په کې ضرورت راځي خدا ولې دلته خطر راغلی دی ځکه چې دا ویټ ون دی. نو مارجن څه شي دی مارجن سراوندینګ سره Yes. او پیډینګ وذ ان د کنټرول یا ویجټ صحیح شو خبره. یس ها اوس د سکو چې دا ټولې بټن یې ډیلیټ کوو او دا بیک گراوند هم چینج کوو سترګې را خراب کیږي. نو دا ټولې بټن یې لاړې او دا بیک گراوند کلر لاړو صحیح شو. نو موږ سره ما بلانک دا راغلی څه آیډیا کلیر شو کنه. Yes. خادل د یو بل کنټرول دی ټیکسټ ویو ټیکسټ ویو چې څنګه په جاوا کې لیبل دی جے لیبل جست فار انفارمیشن Yes, sir. صحیح ده. نو دا ما راوغستو او دلته کې دا ما پلیس کو صحیح ده. خدا دا فاصله ولې هغه سره ځکه چې دلته کې د لینیر لیاوټ پیډینګ دی 16 ډي بي خیال مو کو. Yes, یس sir. خانودیم ټول ماغه پراپرټیز دي ورت ته هایټ ته او ټیکسټ ته صحیح ده. لکه لړ سه د دې په ځای مو لیکلو هلو ورلد ولیکو صحیح شو. یس دا ز لانچ کوم دلته کې بس ښکاری هلو ورلد صحیح ده. نو ما بیک گراوند هم تاسو چینج کولای شي ټیکسټ کلر هم چینج کولای شي ټیکسټ سایز هم چینج کولای شي دې ځکه هم کولای شي واغه ځکه هم کولای شي ټیکسټ سایز لیټس سے 30 sp
صحیح ده دین علاوه ټیکسټ سټایل دی دا بولډ اټالیک او نارمل صحیح ده بای ډیفالت نارمل وی دا چې بولډ کما دا هلو ورلد خیال مو کو بولډ شو او که ټول دوه ایٹ د سیم ټایم ورکه لکه لټ سیزم چې دا اټالیک هم وی او بولډ دی نو دا کې دا پایپ ساين واچوي پایپ نو بولډ هم شو اټالیک هم شو خیال نه ورته دا جست اټالیک دی پایپ ساين اور د پاره شي اسکی او دلته سره بولډ نه دا دوه پراپرټیز په دې اپلای شو دام ټیک شو بیک گراوند تاسو ته الریډي پته ده هاش سی 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 نو دا گری شو چونګه دا میچ پیرنٹ دی نو دا اخواتم دا ټول زینی ولې دی صحیح ده او کدا ریپ کنټینټ کو چې څومره بدی کې لیکل دی وردا شي کته بر نور مارجن اخلي نو سبا وکي مارجن فرام د ټاپ margin from top let's say 50 dp چې خیر اخته کو او که padding ورکو within padding let's say 20 dp هغه ترازو صحیح ده خام کته ویره چې دا زوم دري لینیر لیاوټ په سنټر کې پکار دی نو هغه به راځي ګریویټي سیټ کې د لینیر لیاوټ ګریویټي صحیح ده صحیح ده نو چرته راغلو سنټر ته خو اوس دې کې مسله ده کته نور شیزونه اډ کنه مزاب هم سنټر کې ځان دا کوي لکه لیټ سي دا ټیکسچر دی په ځای یو بل ټیکسچر راوالم کنټرول سی کنټرول وی خیالم دی او د دوه شیزونو سیم آی ډی نشي کېدی صحیح ده آی ډی نن موږ ډیسکس نه کا آی ډی به ان شاء الله بیا سبا ډیسکس کو سبا بٹن کلیک باندې سکار کو کلیر شو خبره د دې په ځای وز بٹن واله نو خبره کلیر شو کنه دا د دې نو به سود ډېر بدی ښکاري څنګه اوس کې بټن له ګریویټي نشو ورکولای څه ټول لیاوټ ګریویټي لینیر لیاوټ کې نشي کولای هغه ریلیټیو لیاوټ کې به موږ کوو صحیح ده لیکن لینیر لیاوټ لګ دغه دی لیمیټډ دی په دې کې تر ډېر دغه نشي کولای کسٹمایزیشن به ډېر نشي کولای یا به تو ورټیکل راځي یا بیا هوریزونټلی بس ډېر فلیکسیبل نه دی آسان الفاظو کې بیا ریلیټیو لیاوټ ته ریلیټیو نه پس بیا کنسټرنټ لیاوټ ته هغه زیات دغه دی فلیکسیبل دی هغه زیات کمپلیکس هم دی دا یوزیج لک مشکل دی ښه سبب ان شاء الله د څه کو چې په دې بټن باندې زه کلیک کما نو دا چې کوم هلو ورلد د دې په ځای به انټلی لاجکس راشي صبر راشي نو دا به زموږ سبانه ایونت هینډلینګ هم سٹارټ شو موږ په دې اکټیویټي کې هم کار کوو ان شاء الله جی تاسو یې مې ایمولیټر پر هم نه ته چلا ٹھیک ده په دې به کلیک کو او دا هلو ورلد په دې به انټلی لاجکس پرنٹ کو نو دا هم دې ځای کې سٹاپ کو ٹھیک ده